تیرو 2 جمعونه مې یو مضمون درته شروع کړی او دا هغه مضمون عنوان مې دی ایښی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمایي قرآن شریف کې چې د خلکو ته نصیحت وکړه فإن الذکر تنفع المؤمنین نصیحت فائدہ رسی مسلمانانو ته مسلمان په زړه کې د الله یره پرتی د الله عظمت پروتی د مسلمان په زړه کې د الله لویی پرتی د مسلمان په زړه کې دا پروتی چې د الله سره به زه ملاقات کوم الله له وسه جواب ورکوم د مسلمان د الله په خبرو یقیني نو هغه له دا نصیحت فایده ورکوي نو هغې کې ما تاسو ته 2 بیانه کړي او دریمه خبره نن درته دا کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره تذکیرات او نصیحتونه کړي دي نو ورسره د قیامت دروازه ذکر کړي دي او د قیامت ورځ دا ځان ته رامخکې کول لوی نصیحت دی رونو مرګ لوی نصیحت دی چې سړی ورته سوچو کی امې مو وې درته د قبر جون لوی نصیحت دی چې سړی ورته سوچو کی او دریم د قبر نه پاسېدل او الله ته ودرېدل دی باندې چې سړی سوچ او فکر وکړي د دې نه غټ نصیحت بل نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق به د قبرونو نه پاسي شپېلې به ووالي شي دویمه لومبې شپېلې چې والي کېږي نو دا ټول مخلوق به فنا شي د اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي او دا غرونه به کالعهن المنفوش لکه د دې اونو نه بعضې وخت کې دا وړی والوځي که نه بعضې اونو کې دا د پنبې ونې وي دقسې به دا غرونه لکه د پنبې دا وړی په شان زره زره والوځولی شي او دا اسمان به ټوکړي ټوټې شي اذا السماء کوورت اذا الشمس کوورت او د انور او سپوږمۍ به هم ټول ټوکړي ټوکړي شي او ځمکه به بالکل ختمه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی د سنگ خوشحاله ژوند تیر کم وی اسرافیل علیه السلام شپېلې په خوله کې نیولې ده او غوږې الله ته متوجه کړی دی او په دې تمه دی چې الله به کله حکم کوي چې د شپېلې ووامه صاحب القرن التقم القرن چې کوم شپېلې والا فرشته ده نو خوله کې شپېلې ورکړې ده واستمع الاذن غوږې الله ته مخامخ کړی دی او په دې سوچ دی چې الله به کله ماته وایي چې شپېلې ووام چې شپېلې ووالي شي دا یو نښه ده قیامت به راشي دنیا به ټوله ټوکړې ټوکړې به شي هر څه به ختم شي او بیا به دویمه شپېلې اسرافیل علیه السلام ووایي اذا هم قیام ینظرون خلق با اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون خلق به ټول د قبرونو نه پاس روان بشي سخت ورځ شروع شورونو نبی علیہ السلام فرمایي چې سړی د قبر نه پاسي او سترګې ولګي نو 2 قسم مخلوق دی بیا د خپله تقسیمیږي خپل منځ کې یو هغه مخلوق دی چې هغه نیکان د الله بندگان دي مسلمانان هغې کې سترګې څنګ وغړی یو خشته شکل به ول راشي په هغې به نظر ولګي دی به وایي ته څوک یې چې د ما لومبې نظر پته ولګېد ستا دا شکل نه خو خوشحالي محسوسېږي او اسم کې اوسم د کور نه څوک وځي او داسې په ښه انسان نظر ولګي نو دی خوشحاله شي دا د حضور پاک صفت و چې د کور نه به ووت او ښه اواز به یې واورېده ښکلي نوم به یې واورېد نو په هغې به خوشحالېده دې ته نیکفالي وایي بدفالي په شریعت کې ګورې رونو نشته نیکفالي شته او بدفالي نشته باید سړی د کور وځي او په چا نظر ولګېره وایي په ده سپېره مې نظر ولګېد ټوله روز به مې سپېرې دا په شریعت کې نشته لا تیرته فی الاسلام حدیث کې راځي بعض انسانان دا وایي دا ورځ سپېره ده ورځ هم سپېره نشته ورځو ته سپېرې ایام النحسات ویلې شوي دي خو د هغې دا معنا چې دا خلک سپېره دی په دوی عذاب راغی خلق سپیری عذاب پی راشي نو پاغه نسبت زمانی ته مجازی نسبت کېږي حقیقي نه سو کوئی دا نهر وسپیره ده سو کوئی دا پلان کیر وسپیره ده او زمونږ بعضې ښځې وي د جمعې په ورځ به جامې نینځي دا سپیره ده او سو کوئی مړې راځي دا ټول دروغ دی جامې که د جمعې نینځي او که د زیارت او که د نهې دا په شریعت کې هېڅ پابندي نشته سو کوئی ماښام نه پس به جارو نه وی وی دا سپیره ده وی د کور نه مال جارو کېږي دا ټول دروغ دی د شپې جارو والی شي ماښام هم والی شي د ورځې مو والی شي د شپې مو والی شي دې کې هېڅ قسمه پابندي په شریعت کې نشته
نه د جامو د څوک وایي چې مړی وشي څلوېښت ښځې به په کور کې اوبه نه تویې او جامې به نه دي. دا ټول د شریعت خلاف خبرې دي، دا د ګناه خبرې دي. د مارونو هغه کارو کې چې کوم الله او رسول مونږ ته ویلي دي چې زمونږ ژوند د سنتو په دایره کې دننه تېر شي، دا زمونږ کامیابي ده. او چې د سنتو د دایرې نه زمونږ ژوند بار شي نو که بیا د ثواب په نیت یې څوک کوي بدعت ورته وایي، او چې د ثواب په نیت یې نه کوي نو رسم ورته بیا وایي. نو بعضې رسمونه ښه دي او بعضې ښه نه دي، د شریعت خلاف چې کوم دي. نو سپېروالي په شریعت کې نشته. هلکه وایي دې پلان کې مارغه چغه ووالوي نن به څه غم پېښېږي، اسم نشته، دا سوچونه مه کوئ. هلکه وایي سترګه مې ورپېده ښه، دا سترګه چې د چاره پې وي څه غم پېښېږي، دا ټول دروغ دی. تیس قسمه په سترګه رپېدو یا د مارغه په الوتېدو یا خراب نوم اورېدل یا په چا د سترګو نظر لګېدل چې دا په سترګې مې پې ولګېده ورځ مې نن خرابه ده، دا ټول د شریعت خلاف خبرې دي، دا د جاهلیت خبرې دي. او پیغمبر مبارک راغلی دی چې د جاهلیت خبرې ختمې کړي. نو موږ هم د جاهلیت په خبرو هېڅ عمل نه کوو. او نیکفالي شته چې ښه نوم واورې خوشحاله شه ورځ مې بخته وره ده، په یو عالم دې نظر ولګي خوشحاله شه ورځ مې بخته وره ده. او سار پاسېدې او د چر بانګ دې واورېده ورځ مې بخته وره ده که خیر انشاءالله او خدای به خیر راکړي. او که د سپي غپار یا د خر اواز دې واورېد نو اعوذ بالله ووایه سم نشته، دې کې څه خاص خبرې نشته. نو به هر کې خبره مې رونو دې پورې کوله چې دې به ورته ووایي هغه ښکلي شکل ته چې څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېد ساره دې مخ نه خو خوشحالۍ راوچتېږي. ابه ورته وایي زه ستا نیک عمل یم، دنیا کې زه په تا د پاسه سور ومه او ته مې خپلې خوشحالۍ ته نه پرېښودی، او نن زه تاله راغلم په ما را سور شه چې الله له دې حساب کتاب له دې بوځمه. واقعي دنیا کې نیک سړی د هغه ژوند ټول د پابندو وي، د هغه پردی جامه د پابندو، د ښځې جامه د پابندۍ وي. په کور کې دننه د ښځې ژوند دی، د سړي بار ژوند دی، د چا نه ستر د ښځې، دارنګې د سړي د چا نه ستر د چا نه نه. بعضې خبرې به نه کوې د پابندۍ دي، بعضې خبرې جیز دي، بعضې مال ګټل پابندي ده، بعضې مال خرچ کول پابندي ده. نو دنیا کې د مسلمان زندگی ټوله د پابندۍ ده، د الله د حکمونو تابع به، او آخرت بیا د خوشحالۍ دی. او د کافر ژوند د دنیا د ازادۍ دی، هغې لګی هېڅ پابندي نی، هر قسمه جامې واچوله او په دنیا کې هر څه وکړل، خو اخره بیا ژوند د جیل خانې او د تباهۍ دی. نو دا خو لږ ژوند دې تېر به شي، الله دې مخیر ژوند ښه کړي او ښایسته دې کړي. نو دې ابه ورته وایي ستا عمل یم دنیا کې په تا سورم او ته مې خپلې خوشحالۍ ته و ازادۍ ته نه پرېښودې، را سورېږه چې د حساب کتاب محشر میدان ته دې بوځمه، د حشر میدان ته. نو دې به پې ورسور شي، نو خوشحاله به نو حساب کتاب له به بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک به یو کس په یو سورلی سوري، څوک به دوه کسان په یو سورلی سواري، څوک به درې کسان په یو سورلی سواري. او بعضې به پکې داسې نیکبخته مي چې سترګې سنګ وغړئ نو په دې لاسونو کې به د وزرو طاقت پیدا شي، د الوتو وزرې به ني خو طاقت به پیدا شي. نو جنت به ورته راښکاره شي، نو دې به نیغ والوځي او د جنت رڼاګانو له به ځان ور ورسوي. داسې نیکان بندګان به هم وي، الله دې موږ دغه جوړ کړي. بعضې به داسې وي چې هغې به بدعملی، هغې چې سنګ سترګې وغړئ یو ښه شکل به ورته ولاړئ، دې به ورته وي ته څوک یې چې لومبی سترګې مې پته ولګېدې ظالمه، ستا د دې مخ نه خو بدبویي راځي، ستا د دې مخ نه خو ما له نفرت او کرکه راځي، تا دا شکل خو ما ته خراب ښکاري. ابه ورته وي زه ستا بد عمل یم، دنیا کې ته په ما سور وې او مزې دې کولې، ازادي دې کوله، اوس ټیټ شه چې زه در باندې سور شم چې د حساب کتاب له دې بوځمه. ګوره دنیا کې چې دا څونه ازادي ده هلته یې سزا ده. بیا نن دنیا کې ښځې ازادي غواړي که نه، بربنډتوب غواړي، نکاح ته حاجت نشته، سړو سره یو ځای ناستې پاستې کوي، هلکان ازادي نه غواړي، کشر کل ټول تباه دی، ټول ازادي غواړي، جنکو سره میل میلاب غواړي، بربنډتوب غواړي او د شریعت د آزاد ژوند غواړي. زمارونو ګورې مه کوې، الله مونږ پیدا کړي یو د خپل عبادت دپاره،
الله خپل پیغمبر او قرآن مونږ لره لېږلی د عمل دپاره چې مونږ په عمل وکړو. تش یوازې د ژبې په ایمان ګورې کار نه کېږي. د شریعت چوکاټ کې دننه به ژوند تېری ادخلو فی السلم کافه، او که د شریعت د چوکاټ نه ژوند بار کو د دنیا کې به د مزې وي، خو ګورې خیر د تباه و برباد دی. د کشرانو ته ویم بالخصوص د نوجوانانو ته د هلکانو ته قسم دی زما بچي دي زما پې زړه خفه کېږي لکه د خپل اولاد زړه مې پې دردېږي. نو ټولو ته ویم چې بچی د شریعت چوکاټ کې دننه ژوند تېر کې. الله نن سبا څومره خطرناک خبرې راغلي دي. یعنی د خلکو دومره ظلم شروع کړی چې د خلکو مونږ به عالمانو پسې خبرې کوي، مونږ به پټکو پسې خبرې کوي، مونږ به دا خلک ګیرو پسې خبرې کوي. په ګیرو کې خلکو نخرې جوړې کړي دي، چا نیمه خریلی لګې پرېښي، چا په فرنج ګیرې پرېښې وي. یعنی یو خو یو سړي ګیره خرئ نو ګناه کوي او ګناه ورته وایي، او یو په ګیره کې نخرې کول د پیغمبر د سنتو څونه حته کو سپکوالی دی. نو ته به د قیامت پر ورځ خپل پیغمبر سره نه میلاوېږې. تا د پیغمبر سنت دومره بدی شي چې خری او د ښځې مخ دې خوښ دی نو د وې خرایا ګناه ده، ناروا دي، حرام دي، نو نخرې پکې ولې کې. نو چا ګیره کې یو شان نخره جوړه کړې ده، چا د ګیرې نه بل شان نخره جوړه کړې ده، چا بل شان نخره. مې پرېږده ظلم کې، مه پرېږده چې ظالم او ظلم کې، خو چې پرېږدې نو د رسول الله مبارک په طریقې پرېږده او د خدای خاطر وکړه. د پیغمبر سنتو پورې ټوکې ټقالې مه کوه، ګورې به دې راونیسي الله. او چې رونی ولې قسم په خدای کرے ته څوک خلاص کی، څوک پټکی پورې ټوکې کوي او صاحب څوک عالمانو مدرسې اب پریدو او څوک قرآن او خدای پورې ټوکې کوي. اے مسلمانانو تاسو خدای معاف نه کړ، تاسو خدای پرې نه ښود. په دې میډیا باندې یو سړی دی او هغه چې عربی پورې ټوکې کوي، عربی پورې عربو پورې ټوکې کوي، عربو پورې خندا کوي عربی کې. نو د خدای د قرآن آیتونه و یو ټوکې و پورې کوي، عربو پورې ټوکې کوي، عربیانو پورې. نو نه دی پکار. حضور پاک وی احب العرب لثلاثن، د درې وجو نه عربو سره مینه وکړي. لأني عربي ذا عربي، کلام اهل الجنة لسان اهل الجنة عربي، د جنتیانو ژبه عربي ده. والقرآن و کلام الله د خدای کلام عربي ده. نو عربی پورې ټوکې مه کوه، عربی پورې ټوکې ګناه ده. که یو عربي سره دې روانه ده بېله خبره ده، که یو عربي در باندې ظلم کوي نو هغه بېله خبره ده، خیر دی. یو عربي در سره زیاتې کوي بېله ده، خو عربي ژبه خو د پیغمبر ژبه ده. آها، عربي ژبه خو د جنتیانو ژبه ده. عربي ژبه دا ستا ژبه ده چې مړ شي نو خود به خود به د عربي زده شي او بیا به عربی کې خبرې کې. او عربي ژبه د قرآن ژبه ده. اے مسلمانانو د پیغمبر ژبې پورې خندا کوئ. دونه زړور شوې، دومره ډاډه شوې، دومره مست شوې، او بیا ورته خلک ناست دي هغه هم ورته خړتېږي، هم ورته خاندي او قرآن پورې لوبې ټوکې خنداګانې کوي. د قرآن آیت وایي او عربی پورې ټوکې کوي، د قرآن آیت وایي او عربی پورې ټوکې کوي. نو خدای هم نه خلاص نه شو. ظالمانو کوم خدای چې تاسو له ښکلی شکل در کړی دی، کوم خدای چې ستا خالق دی، کوم خدای چې ستا مالک دی، کوم رب چې تا له لاسونه خپې سترګې در کړي دي، دی له نه اخیستی شي. ظالمانو خدای سره مه کوئ، الله سره مه کوئ. الله ډېر رحیم دی، رحیم دی، رحیم دی. په توبه دې بیا معاف کوي. خو ګورې که راوینې وي نو د خدای ان بطش ربک لشدید، بیا د الله پکړ هم ډېر مضبوط دی، نیوکې هم ډېره زیاته مضبوطه ده. نو زه داسې افسوس وکړم او زما وروڼو جړا راشي چې د دې مسلمان نه موږ به کافران پیغمبر پورې ټوکې کوي. موږ به وي چې د فرانس خلک د پیغمبر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاکې جوړی. نو جلوسونه او جلسې به خلکو کولې، ولې کوې؟ نو دا خپلو نه به سوز به څه کې، پردو نه ګیله کې، کافر نه. نو خپل ځان ته چې لا مسلمان وی، ځان ته مسلمان وی او پیغمبر پورې خندا کوي او د پیغمبر مبارک ژبو پورې خندا کوي، عربی پورې، او ځان ته مسلمان وی او د قرآن پورې د خدای کلام پورې خنداګانې کوي. تا څنګه مسلمان دی؟ قرآن پورې چې چام خندا وکړه حتی کې وکړه کافر دی، مرتد دی، قدرت جدا ده. د پیغمبر ژبې پورې چې خندا وکړه په دې حیثیت چې دا د پیغمبر ژبه ده، دا حیثیت پکې وایي کافر دی، مرتد دی، قدرت جدا ده.
که پیغمبر سنت پورم چا سپکاوی او که یو دا چه عمل پہ نکی گناہگار دے خو چه سپکاوی او که کافر دے مرتد دے خدتی جدا دا دا سکوئی ندنا عالم خلاص شو ندنا مدرسه خلاص شو ندنا پټکی بچ شو ندنا ګیره بچ شو ندنا پیغمبر بچ شو ندنا پیغمبر جبه بچ شو اوس دنا خدایم خلاص نه دی دا خدای کلام هم در نه خلاص نه دی یا مسلمانا او ځان ته مسلمان وې او چې تاسو ته کې دا مولانا زخه مسلمانه او چې تاسو ته کې دا مولیان خلک اسلام نه وباسي موږ څه کار دي چې اسلام نه وباسو موږ خو خلک اسلام کې دنه کوو زموږ خو په جمعو کې او په جنازو کې او په اخترونو کې لستلی شو چې دا کافران خدای مسلمانان کې دا مسلمانان زموږ مقصد خو بچوالی دی تا بچ کو خو چې ته کافر شي نو د بنویم خلکو ته چې دا کار مه کوې دا د کفر دی چې ته د کفر کارو کې زه به غږ نه کوم بیا چې نور یم کوي چې نور یم کوي زه به خامخا ویم چې دا د کفر کار دی او ځان ته وساتې یارونو زموږ خدای په موږ ډېر مهربانه دی زمونږ الله په موږ ډېر مهربانه دی نو موږ خپل رب هم پرې نه ښودو دا زمونږ مسلماني ده دا زمونږ اسلام دی دا د ځان ته مسلمان دی دا ته قبر منې نه منې داسې رسمي مسلمان یې دا ته آخرت پورې ټوکې کې ته رسمي مسلمان یې یعنې تا به آخرت پورې ټوکې نه کولې آخرت پورې ټوکې خنداګانې ځان سوچه مسلمانان کې خدای دې موږ سوچه مسلمانان کې او الله دې زموږ ګوټ ګوټ او رګ رګ نوک نه سره پورې د اسلام په دایره کې او د پیغمبر مبارک د سنتو په چوکاټ کې وردن نه کړي دنیا خو لاړه مړه تېره شوه څونه به پاتې څونه ژوند به مې نو دی به ورته وي زه ستا بد عمل یم اوس ټیټېږه نو په زور به یې را ټیټ کړي دا ټیټ به یې کړي ولې دنیا کې زما په شا ګرځېدی او ازادي دې کوله ازادي دې خوښه وه که نه اوس هم ډېر خلک وایي مړه اسلام دا په پراخه مذهب دی هر څه پکې جایز دي هر څه جایز دي ښه هر څه څه معنا خورلور بربنډه ګرځوه دا پکې جایز دي نه بالکل جایز نه دي قرآن وګوره که نه که د ملا خبره نه منې قرآن راواله د ملا خبره نه منې نو د اردو کتابونه شته دي د احادیثو شرح دي او اردو کې هم شرح شوي دي هغه په خپله وګوره ځه د ځانه خبرې ورته ملا نه کوي نو د پابندۍ ژوند به تېری ته به مسلمان دا زاده جون به تیرې خو چې شریعت کم ازادي در کړې ده او چې شریعت کم پابندي لګولې هغې کې پابند به اوسېږې نو دنیا کې د آزاد جون تیراو او اوس زه ستا بد عمل یم اوس را ټینګ ټیټ شه چې در باندې سور شمه نو حضور پاک فرمایي ځان ته به را ټیټ کړي نو دا بد عمل به پې د پاسه سور شي او د سره به داسې چوکۍ لکه دا غویان چې سړی قلبه کې واچوي او غستن والا چوکۍ او د شاته نه یې وایي دقسې به یې د شا نه وایي او حساب کتاب له به روان کی او ایرونو الله ته مساته بعضې به د سپو په شکل وي روان وي بعضې به د خنزیرانو په شکل روان او بعضو له به په سپیمو کې زنځیر واچوي او پړ مخې به یې راکاږي فرشتې دا بد دا ډېره خطرناکه ورځ ده نو دا ټول به یو میدان کې راغونډ کې را جمع به کړي نو چې دا ټول یو میدان کې را جمع شي نو بعضې به نیکانې د الله د عرش د سوري لاندې به بالکل د عرش سورې به یې پې د پاسه یخې هواګانې به پې لګي اوبه به ورته میلاویږي او د هر پیغمبر حوض دی او زمونږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم کوثر دی مونږ ته الله پاک د خپل مبارک پیغمبر په لاس د حوض کوثر اوبه راکوي انشاءالله رسول الله مبارک فرمایي اوبې د اورې نه یخې دي د شاتو نه خوږې دي او د پیو نه سپینې دي او چې یو ځل چا د اوبو څکلې ابدالابد پورې به بیا تږې نه شي ابدالابد پورې حضور پاک فرمایي یو قوم به ماله را روانې حوض کوثر ده نو فرشتې به یې خواوړي د بخاري حدیث دی زه به یم دا مې ملګري دي فرشتې به راته وي تا ته پته نشته ما احدثو بعدکه چې ستا نه پس دوی څه کړي ستا د پس دی مرتد شوي دي دین یې پرېښی دی دا د پیغمبر علیه السلام د وفات نه یو څو ورځې مخکې بعضې کسان مسلمانان شو خو چې حضور پاک وفات شو بیا مرتد شو چاره زکات نه انکار وکړ او بعضې کسان دو چې ویره پیغمبر د ژوند پورې ایمان و چې هغه لاړې مسلماني ختمه شوه وی زه یم سحقا لمن بدلوا دینهم من بعدي هغه خلک چې زما نه پسې دین بدل کړه تباهي ده والا تباهۍ سره مخ شو نو ډېر خلک وایي چې پیغمبر له به روانې چې زه بس کما د حوض کوثر فرشتې به مخ بل طرف ته وړي ځه په داسې ځه تا خو د پیغمبر مخ بدي شو تا خو د پیغمبر شکل بدي شو
تا خو د پیغمبر جبه بدی شو، تا خو د پیغمبر دین بدی شو، تا خو د پیغمبر سنتو پورې په دنیا کې خنداګانې کړې وې، تا خو هغه قرآن پورې خندا کړې وه چې کوم د پیغمبر د کوم قرآن دپاره د هغه غاښونه مبارک مات شوي او د کوم دین دپاره چې د دغې مبارک پیغمبر د وجود نه وینې بهېدلې دي، نو تا هغه پیغمبر پورې خنداګانې کړې دي. د مارونو ډېره بده به ډېره بده به و انشاءالله چې مونږ تاسو په الله ایمان لرو او د پیغمبر د سنتو سپکوالی نه کوو الحمدلله، او د پیغمبر د ګیرې پټکي او د پیغمبر د وارثانو بد نه وایو الحمدلله، نو غلطۍ زموږ نه شوي دی، الله به معاف کوي، الله به هم د ښکلي مبارک پیغمبر سره په حوض کوثر ودرې انشاءالله. خو تاسو ټولو ته زما بیان چې څوک هم اوري، تاسو یې اورئ چې څوک هم اوري، هرې پاټۍ سره یې زه د پاټۍ خبره درته نه کوم، دا خو پاکستان دی، څوک به یو پاټۍ سره څوک به بلې سره څوک به بلې سره څوک به بلې سره، د پاټۍ خبره درته نه کوم. خو چې څومره د مارونه یې بچي یې که ملک یې که د ملک نه بار یې، نو تاسو به دا پیغمبر د لیډر نه مخکې دی، د پیغمبر مبارک عزت د لیډر نه ډېر مخکې دی، او د قرآن او د پیغمبر د سنتو حیثیت ستا د پاټۍ د مشهور نه ډېر اوچت دی. نو چې هرې پاټۍ سره نو دا مشران خو شکر الحمدلله، دا نه دی کشرانو ته یم، دې ځوانانو ته دې بچو ته ویم چې د پیغمبر د سنتو سپکوالی به نه کوو، د قرآن عزت به کوو او د قرآن او د اسلام قدر به کوو او کوشش به کوو چې په سنتو په دایره کې موږ ځان وردن نه کړو او د عالمانو او د مدرسو د ګیرو د پټکو بد به نه وایو. دا به خپل زړه کې ایږدی او د لیډر دپاره به خپل خیرت نه خرابوو، لیډر پیش او کار یې پیش بهر کې زمانونو، نو څوک به د الله د عرش د سوري لاندې به الله دې مونږ هلته ودروي او انشاءالله چې د پیغمبر سره چا مینه، خو مینه هغه مینه نه چې د خولي مینه، چې د پیغمبر عقیده خوښوي، د هغه کردار، د هغه عمل، د هغه اخلاق یې خوښوي. انشاءالله د الله نه امید ساتو، یقین پته خدای ته لګي، خو مونږ به امید ساتو، رجا خو امید به ساتو چې انشاءالله مونږ تاسو به خدای که خیر د خپل محبوب مبارک پیغمبر غېږې له رسۍ که خیر انشاءالله، او د هغه د حوض کوثر خواله به انشاءالله رسۍ که خیر انشاءالله. او عملونو کې به زمام تاوانې ستاسو به مې د الله نه به سوال کوو چې خدای راله نیک اعمال راکړي او د پیغمبر د سنت هم خدای تابعدار کړو. زمارونو سخته ورځ ده، خولو کې به خلک ډوبي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا خولې به تر کونډو پورې، د چا د ګیټو پورې، د چا د نامه پورې، او د چا د خولې پورې، د غوږونو پورې به. ګورې د دنیا د خولو د هغې فرق دی، د دنیا اوبه خو سطح هواره ساتي، اوبه خو یو شان وي، ټول به پکې یو شان ولاړي د دنیا، لیکن د آخرت اوبه جدا شان دي. د چا نه چې کومه خوله بیږي نو لکه د کمیس به ده پورې نښتې وی، چې څونه خوله د چا نه بیږي نو د ده نه بار به نه بیږي، د ده نه به ګیر چاپېره تاو وي، تاو لکه د تنور په شانتې یا د کمیس په شانتې. او حضور پاک فرمایي وی نور به یو میل د سر نه اوچتي، یو میل وای وای څونه په کروڑونو اربونو میله لرې دی، قسم په خدای که مونږ یې تاو ته ټینګېدی شو. او دلته خو چې د تاو وي مړ به شي، هلته خو مرګ هم نشته که نه د مارونو. نو د حدیث راوي وی دوه قسمه میل دی، وی یو هغه میل دی چې دا د کچ پې مونږ کوو، دا د سړکونو میل، او یو میل په عربۍ کې سلی ته مو چې سترګه کې پیرانجا چې وی ایو کم پته نشته چې د پیغمبر مبارک کم میل مراد دی. د سترګې د سلی عمره رانږدې شي او که د سړکونو دا میل دی دومره رانږدې شي، دومره به انور پښتانه وي انور به نیزوال شي، رانږدې به شي د انور. نو دا خلق دا سرمنو نه به دا خولې بیږي خوټ کېږي به، او هر چا پورې به خپله خوله ولاړې او چغې به وایي الله ته. زما دې په رب قسم یې که پلار پکار شو نیک پلار به پکارېږي، زما د قصبی که بچه پکار شو نیک به سفارش کی پکاریږي، با رور نه پکاریږي، ښځه نه پکاریږي، د ښځې خاوند نه پکاریږي. مال دولت کارخانه چې د څومره ده دا والله که دې پکار شو، که کوم مال دې دلته د خدای په لار کې لګولي، نیکانو له دې ورکړي او په کوم لار کې د مدرسو طالبانو سره مدد کړي، هغه دې پکاریږي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یو سړی دې سوچو چې ما خیرت له څونه ولیږم. دنیا کې خو موږ مال پریدو چې خیرت ته نیکانو باندې ولګوئ، اعمال په عالمانو لګوئ، په مدرسو لګوئ، په جوماتونو لګوئ، په لارو کوڅو په کونډو یتیمانانو مسکینانو لګوئ. دا مال به درنه مخکې ولاړي، دا مال به د استقبال کوي، دا ستا مال دی.
او چې دا په بینکونو کې د نه پاتې شو دا ستا نه دی دا ستا د وارثانو د بچو مال دی ډېر مالدار خلک شته ډېر شکر د نیکان خلک شته ډېر صالحان او ډېر مالدار دی چې هغوی په خپل مال کې د الله حصې کوي زکاتونه ورکوي الحمدلله ټول مالداران یو شان نه دي ډېر مال زمونږ د الحمدلله دا جومات چې جوړ شو دومره لږ وخت کې بلا پیسې ولګېدې دا خو نیکان صالحانو دیندارو خلکو تعاون وکړو الله جوړ کړل یعنې مونږ خدا نه شو جوړولی نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا نور به تیز دا خلک به راغونډ شي بعضې د دنیا هوښیاران هم هلته کې او یو اوار میدان به حضور پاک فرمایي نه به جوری نه به پکې غري او صیبه دا ټول خلق به داسې سترګې به خدای ټولو خلقو له ورکي چې ټول به یو بلینی او داسې غوږونه به خدای ورکي چې ټول به د یو بل خبرې اوري لکه په دنیا کې د بعض انسان نظر تیزي یو میدان کې ولاړې لرې پورې ورته ښکاري یا دوربین څوک راوالي لرې دی پورې ورته ښکاري یا په کیمره ورته هر څه ښکاري ټولو هر څه ورته په کیمره ښکاري الله قادر د سترګو نظر غوږ به تیز شي دا نیکان به راغونډ شي هلکه ځای چې ځو چې چاته ووایه چې سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع شي بیا جنت دوزخ وروستو نه خو چې د دې تو د خولو نه بچ شو نو دی بلار شي حضرت آدم علیہ السلام لا وراده آدم علیہ السلام د ټولو نیکه دی هغه ته به سفارش وکړو نو لټۍ به را پیدا بیږي یا آدم ای آدمه د خدای نه سفارش وکړه چې بچو سره د خدای حساب کتاب شروع ډېره سخته ورځ ټول بچي دي په خولو کې ډوب پراته دي چې حساب کتاب شروع شي جنت دوزخ وروستو ده خو چې حساب کتاب شروع شي آدم علیہ السلام به څه وایي زه نشم کولی ما ته الله وی بوټي له به ګوتې نوړې او ما وله ګوتې وړلې دي یریږم نفسي نفسي واه واه آدم علیه السلام وایي ما سره د ځان غم دی ما سره د ځان غم دی زه الله ته نشم ویلی اگر چې الله ورته هغه هر څه بخلي دي او د آدم علیه السلام نه یېرم وه قرآن کې الله وی فنسیه ولم نجد له عزما آدم علیه السلام نه یېره شوې وه په یېره بوټي له ګوتې وړې دي او الله معافي م کړې ده لیکن بیا به م یېرېږي بیا به دا خلک وي ځای چې لاړ شو او نوح علیه السلام له ورشو ولې دویمه دنیا خدای د هغه نه باده کړې ده سیلاب نه پس نو هغه په لټۍ را پیدا به کړي ای نوحه ای د پیغمبره الله ته سوال وکړه چې خدای پاک د حساب کتاب شروع کړي زه وکړم نه نشم کول ما ته به الله وایي ښه هلته دې ورته خیرې کولې په دنیا کې اوس وله دعاګاه سپارشونه کې رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا خدایا چې دا کافران ټول تباه کې خیر یې کړی او یو دوا مې کړې ده اسنه الله په هغې خفه شوي دي دوا څه ده چې ما کړې ده هغه دا وه چې کوم وخت کې کشتۍ ته وخته د نوح علیه السلام زوی کافرو غرق شو نو فورا الله ته وی رب ابني من اهلي یا الله زما زوی خو زما په اهل کې دی او تا خو استاو ته اهل به بچ کوم زوی مې غرق شو الله وی انه ليس من اهلك دا ستا د اهل نه دی دا کافر دی انه عمل غیر صالح انه دی دا بد عمل والا خاوند دی اے نوحه داسې تپوس به مانه نه کوي چې پې نه پوهېږي نو که الله ما ته وایي دا دې ولې کړی و زه نشم کولی ورشه ابراهیم علیه السلام له پیغمبران به یېرېږي ابراهیم علیه السلام له به راشي د خدای پاک په دربار کې سوال وکړه چې الله صاحب اب هم وایي نشم کولی ما یو درې خبرې کړي دي همې رښتیا کړي دي توریه ده خو ظاهر شکل یې ټیک نو الله راته غصه نه شي موږ څوک وو موسی علیه السلام له ورشي موسی علیہ السلام ته به وایي تا سره الله پټه رازداري کړې دی په تور کې ته مهرباني وکړه الله ته سفارش وکړه چې حساب کتاب شروع کړي وایي ښه ما خو یو دو کسانو خلاصې کو یو له مې سوک ورکړی دی مړ شوی دی اگر چې ما په د مرګ په خیال نه دی والی حربي مو خو یریږم الله رانه تپوس ونه کړي موږ چاله لاړ شو عیسی علیه السلام له ورشي دا خلک به عیسی علیه السلام پسې ګرځي را پیدا به کړي عیسی مهرباني وکړه الله د پاسه سفارش وکړه الله نه عیسی علیه السلام به ورته څه وایي ابوی زه نشم کولی سفارش عیسایانو زما عبادت کړی دی هسې نه رب العالمین ما ته وایي چې تا ورته ویلي زه به څه جواب ورکوم ما نه دي ویلي خو الله تپوس نه نشم کولی موږ څوک وو وی لاړ شئ د آخر زمانې پیغمبر له محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بخاري د مسلم حدیث دی حضور پاک وی مالا براشي چې مالا راشي نو ما ته به دا خلک وایي چې سفارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي نو ما وی زه کوم سفارش
نو د الله د عرش لاندې به حضور پاک د یوې دنیا د یوې هفتې برابر هلته هفتې نشته د دنیا سجده به ولګېدو نه اوږده نو بیا به ورته الله وایي ارفع رأسک سر پورته کا تو شفع ستا شفاعت قبلیږي او سوال وکړه سوال دې م قبلیږي وغواړه چې دله درکم نو د مسلم حدیث داسې د بخاری بیا بل شانته دی اقل مختصر دی د مسلم اوږد دی نو رسول الله مبارک بو یا الله د خپل مخلوق سره دی حساب کتاب شروع کا نو دې کې به ډېرې زیاتې ورځې واوړي لږې نه ډېرې زیاتې موده به په زرګونو کلونه به پکې واوړي په دې خلکو نو حساب کتاب به شروع شي نو چې حساب کتاب شروع شي نو د دنیا د نیمې ورځې تقریبا په شپږو ګنټو کې به ټولو سره حساب کتاب وشي خو شروع کېږي به زر نه هر سړي سره به لګي حساب به کېږي داسې د دنیا نه او نن سبا خو آسان دی یو سړی دی هغه په فیسبوک زه به یو مثال درکړم د فیسبوکونو هلته نشته هر چا ته خپل میسج ورولېږي او هر سړی وګوري زما د حساب کتاب لیکن ابه داسې نه د دنیا دا مې تا د پوهې دپاره یو خبره وکړه حساب کتاب به وشي هر چا سره لیکن اویا زره کسان به بغیر حساب نه و بغیر د کتاب نه جنت ته ځي حضور پاک فرمایي هلکه په دې یو زرو کې موږ ورې نه راځو صحابه ډېر دي تابعین ډېر دي دې کې به څوک راځي یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړه عکاشې نوم یې وایي د الله نه سوال وکړه چې ما پکې الله داخل کړي وایي ښه الله نه سوال وکړه وایي انت منه بل یو صحابي پاسېده وایي د الله رسول الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای داخل کړي وایي سبقک بها عکاشه زما په سپارش پکې یو کس داخلي دا هغه داخل شو بل نشته لیکن حضور پاک فرمائی هر یو کس سره به اویا زره ملګري وي یو زرو کې هر یو کس سره اویا زره ملګري وي نو هغې کې م یقین لري که موږ راشي د دین عالمان صالحان تابعین ډېر لوی لوی خلک ډېر زیات تیر شوي دي نو بیا یو بل حدیث دی وثلاث حصیات من حصیات ربي درې لپې به خدای جنت ته ورغورځوي نو د خدای لپه زما لپه نه ده دا الله د شان مناسب لپه ده نو هغې کې دې م الله راولي او چې بیا حساب کتاب شروع کېږي بیا به څه کېږي ډېره ګرانه ده زما وروڼو بیا چې حساب کتاب شروع شي نو هر امت سره چې حساب کتاب کېږي د هغې امت پیغمبر به ولاړ د ابراهیم علیه السلام امت سره حساب کتاب کېږي به ولاړ د موسی علیه السلام امت سره حساب کتاب کېږي هغه به ولاړ چې د کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړ الله به آواز وکړي یا آدمو اے آدمه قم پاسا قم عند المیزان ودرېږه تلې سره جعلتک حکما بین ذریتک ته مې د خپلو بچو په منځ کې انصافدار مقرر کړې ته د خپلو بچو په منځ کې انصافدار یې زه ودرېږه داسې رپېږي به آدم علیه السلام ولې څوک بچي به جنت ته روان څوک بچي به دوزخ ته روان ګران کار ټولو ته به آدم علیه السلام ولاړ او ملک الموت چې کوم ساه ایستلي هغه به ولاړ اټارني جنرل چې څنګه ولاړ هغه ولاړ او کرام الکاتبین فرشتے چا چې نیکې بدې لیکلي دي هغه هم ولاړې او جبریل علیه السلام چا چې وحی راوړی ده هغه ولاړې نگراني به هغه کوي وزن به هغه کوي او الله به په خپله نگراني کوي او جبریل علیه السلام به د تلې هغه ډنډه نیولې وي او تله څومره ده حضرت داود علیه السلام الله نه سوال وکړ یا الله دا تله راته وښایه وی طاقت یې نه شي لرلی وی نه الله راته وښایه نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت نو چې کله هوش کې راغی نو چغې والې جړلې وی یا الله دا خو ډېره غټه ده خدایه که د اوه اسمانونه په یو چابړي کې واچې او اوه ځمکې په بل کې واچې نو دا هم پې وړي دي تله غټه ده نو الله زمونږ په عمل به څنګه ډکېږي نو الله فرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې هم ډکولی شم چې اخلاص په صدقه کې ډېرې اخلاص نو خدای په هغې کې وزن پیدا کړي حضور پاک فرمایي که نه وایي د چا د یو کجوره خیرات به زه د احد د غر عمره کړم د احد د غر عمره د یو کجورې نه به جوړه کړم او صاحب من دا تله به کم ځای پرتی دا به پل ته مخامخ پرتی چې مونږ ته پل صراط وایو هلته به پرتی او په نیکو به ښکته کېږي او په ګناهونه به اوچتېږي نیکۍ به ښي طرف تی ګناه به ګس طرف تی د حساب کتاب دا تله به لګیږي وزن به کېږي الله په خپله نګرانی کړي ړومبې وزن به چا سره کېږي ړومبې حساب کتاب زمونږ د حضور پاک امت سره رسول الله مبارک په خپله فرمایي
وې د ټولو نه اخري پیغمبر راغلی زما نه پس بل پیغمبر نه راغلی دی نو به راشي انا آخر الانبیاء حدیث کې راځي انا آخر الانبیاء د ټولو پیغمبرانو آخر خو پیژنې آخر کې و امتی آخر الامم او زما امت په ټولو امتونو کې اخیری امت دی فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما نه پس د پیغمبر راځي او نه رسول راځي په قرآن شریف کې د 100 نه زیات آیتونه د 100 نه زیات او د پیغمبر مبارک د 200 نه زیات احادیث دي چې په هغې نه دا معلومیږي چې حضور پاک اخیری پیغمبر بل هغه نه پس نه زویلی راځي او نه باستی راځي او نه بل او نه بل او نه بل بنو بروزی وغیره جو پیغمبر نه راغلی دی او نه به راشي نو حضور پاک فرمایي الله اکبر سوی انا سید اولد آدم د ټول بنی آدم د آدم علیه السلام د اولاد سردار ما سردار ته خلق راجی کیږي ما ته به خلق راځي ولا فخر وی کبر نکوم بیدی لواء الحمد یوم القیامه قیامت پر د الله د ثنا جنډه به زما په لاس کې او آدم فمن الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نور تر عیسی علیہ السلام پورې دا ټول به د قیامت پر زما د جنډې لاندې ولاړ نو لومبي حساب به د حضور پاک امت سره کېږي موږ سره او بیا چې لومبي حساب کېږي نو بیا به چا سره کېږي او یا زره کسان خو بې حسابه دي یو روایت کې یو حدیث پکې شته و ان کان فیه کلاما دا طالبان پې پوهېږي خو خیر ترغیب دپاره به ذکر کما د بیان دپاره رسول الله مبارک ته به وي الله په خپل آوازو کې یو کس را مخکې کا چې هغه سره د حساب شروع د ټول نه مخکې زما وروڼو ډېره ګرانه به نو حضور پاک به یو خوا بل خوا ګوري چې څوک ور مخکې کا رسول الله مبارک فرمایي وی زما د دنیا 2 وزیران یو ابوبکر دی او یو عمر دی دا زما وزیران دي نو خي طرف ته ابوبکر او ګس طرف ته عمر او صحابه کرام به ولاړ یو را مخکې کا سخت تروز بی حضور پاک بم جاڑی دی وقت تو امت په حال بجاڑی او دا اللہ رحم لوی دی خدا اللہ غضب لوی دی او دا اللہ شکر بسکو که اللہ وی زما دا نعمتونو شکر راوڑے قسم پا خدا کی منگ ورکو دیکی با رسول اللہ مبارک حضرت ابو بکر دا مٹونیس مخکش ابو بکر یتا سر حساب کتابو شی ابا جاڑی و چغی بوئی اللہ رسول اللہ ماما مخکی کهو مزد اللہ سر حساب طاقت در لشم ولكن من نوقش هلكا حدیث کے راضی چا سره بس یحاسب حسابا یسیر آسان حساب کیږي او چې پوره حساب کتاب شروع شو ګور ډیر ګرانه ده نو رسول الله مبارک بم جاړي راکاږي به ابو بکر به شات الله سره راکاږي ما مخ کې کاوه زه طاقت نشم لرلې نشم چې ابراهیم علیه السلام موسی عیسی آدم نوح علیهم السلام یریږي نو صحابه بس دا عمر مخ کې دا عثمان مخکې کا زه نشم طاقت نشته دی په دې بحثونو کې وایي امت به په جړا وي حضور پاک به په جړی حضرت ابوبکر به په جړی صحابه به جړی یا خدایا دا خو لومبې صحابي دی چې الله په غضب کې راشي قصه خرابه نشي پروردګار دې کې الله یو آواز وکړي دا الله رسول تا نه دروغجن کوم تا نه دروغجن کوم تا په دنیا کې ویلو ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنت ته عمر فی الجنہ عمر بجنت دی عثمان فی الجنہ جنت کے بھئی علی فی الجنہ طلحة فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف دا لسو کسان نمونا دا تاغشت دی تانا درو جن کم زہ دا میں بی صاحب بی کتابہ و بخل دی جنت تروانش دا بخوشحالی بھئی او یا زره کسان به خدای بی حساب بی کتابه نو لومبي حساب کتاب به زمونږ د مبارک پیغمبر د امت نه شروع شي او حضور پاک فرمایي وی من دنیا کې اخر کې راغلی یو ګورئ لیکن جنت ته به زه زما امت د ټولو نه مخکې ځم وی د ټولو نه مخکې به زه جنت ته ورشم د جنت دروازه به وټکوم حلقه به وکړنګومه د دننه به ما واسو شي څوک زه به خپل نوم والم زیم اللہ یواز زنا محمد و امته اللہ محمد دے امت دے صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے نو پیغمبر د خپل امت د پاره سونه ته تاسو وایم چې امت د بسونه سپارښتونه کوي امت له سونه فکرمند دي امت له سونه جلاګانې کړي لیکن امت د پیغمبر د طریقې نه بار روان دي نن امت د پیغمبر سنت پورې خنداګانې
نن امت د پیغمبر په ګیره مبارکه په شکل کې نخري کوي، نن امت د پیغمبر جیب عربی پورې خنداګانې کوي، نن امت د پیغمبر وارثانو عالمانو کې نکتې راوباسي. شته نکتې که نه، موږ کې خو ګناهونه ډېر دي، او نن امت ورپسې ټوکې او ټقالې او خنداګانې کوي، خړتېږي ورپورې امت. او پیغمبر په امت څومره مهربانه دی. نو ته وایي محمد صلی الله علیه وسلم و امته، محمد او د هغه امت دی صلی الله علیه وسلم. فرشته به ورته څه وایي د جنت دربان، بکا امرتو، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې ړومبې راشي جنت دروازه به کولاوې، د نه مخکې بل چاته به نه کولاوې. نو رسول الله مبارک فرمایي وی زه او زما امت به په شریکه جنت ته داخلېږو. او یو دروازه د مین گیټ چې کم دی، مین دنه پکې نورې دروازې هم دي په جنت کې، مین چې کم گیټ دی وی زما د امت مین گیټ ډېر زیات لوی دی، یو مسافت یې ښولی دی خو ډېر دومره ډېر لوی دی، لیکن بیا هم چې دوی جنت ته داخلېږي وی قریب دی چې اوږې یې ماتې شي، دومره په ټیل او په بیله به داخلېږي. دا حساب کتاب دا به شروع وي. او نیکان به جنت ته ځي او بدان به دوزخ ته ځي. زما رونو دی کې خو یو بیان د بلې جمعې هم شته انشاءالله، نو بله جمعه به راته دا خبره خلاصه کړم. صرف دونه به راته ویم چې رب العالمین فرمایي فذکر، ای مبارکه پیغمبره دې خلکو ته نصیحت وکړه، فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت مسلمان له فایده ورکوي، فایده چې اخلي د الله د نصیحت نه څوک باندې منافق نشي اخیستی. منافق به د ما دې خبرو کې هم ډېرې قصې راوباسي، دې پورې به هم خنداګانې وکړي، د بل ملا د بل ملا د بل ملا، هغه به په دین کې نخرې کوي، هغه دین کې نکتې راوباسي، هغه دین پورې ملل او خنداګانې به کوي، هغه دې فایده نشي اخیستی. مسلمان به فایده اخلي. الله دې مسوچه مسلمانان کې. او فرمایي الله لا اله الا هو، الله وی زه یو یم، ګورې ماله شریک نشته. لا یجمعنکم الی یوم القیامت، د قیامت پر ورځ به ټول راپاسو. د مکې مشرکانو به پیغمبر مبارک له هډوکې راوړی، وإذا كنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. دا ابے داسې چورا کپا گوتو وی دا ودیتا وګوره کنه دې ډوکی دا ریز دا به واپس جم دي کیږي، موږ واپس جم دي کیږو. الله وی ما تا سانه ده، ما ته اس ګرانه نه ده. لا یجمعنکم ټول براجمکم د قیامت ورځ ده. او الله قرآن کې دلایل هم ویلي دي، بدلته ډېر عجیبه دلیل وایي. دلته څه وایي؟ ومن اصدق من الله حدیثا. الله وایي دا زما خبره ده او زما نه رښتونی ذات بل نشته. نو د رښتونی خبره خلک مني، نو الله رښتونی ذات دی، د الله خبره به منو انشاءالله. او زمونږ په ایمان دی، که څوک لږ هم شک کوي د ایمان نه به خارج او خلاص وي. نو د قیامت لویه ورځ را روانه ده. رونو زړه کې سوچ وکړئ چې دغه ورځ کې مونږ الله ته ودرېږو، مونږ نه به د عمر تپوس کوي، د مال تپوس به کوي، د جون تپوس به کوي، د علم تپوس به کوي چې د دې څه وکړل. مونږ به بیا خدای له څه جواب ورکړو. ډېره دنیا تېره شو، ډېره لږه پاتې ده او ور روان یو قیامت ته. نو په خپل جون کې د قیامت برخه وکړئ، په خپلو بچو کې د آخرت برخه وکړئ، په خپل مال کې د آخرت برخه وکړئ، په خپلو اعمالو کې د آخرت برخه وکړئ. دنیا مو ګټئ.